السلام علیکم. درنو کتونکو ته څرګندوم چې روغ او جوړ به یاستئ. راته راځو د نهم کلاس د بایولوژي چپټر نمبر 5 باندې خبره کوو. په دې کې چې کوم دی یورینري سیستم راغلی دی، مطلب اطراحي سیستم. نو راځو موږ په دې باندې بحث کوو. ګورئ، اول خو تاسو دا زده کړئ د یورین چې کوم دی، یورین تاسو دې ته وګورئ، د لفظ ته دا یورین خپله ویلی شي د تشو بولو ته، صحیح ده. نو دا موږ وایو د دې سیستم برخې څه دي، فنکشنز څه کوي، که نه موږ له څه کار کوي، او د دې په فول ډیټیل باندې به موږ اوس خبره کوو. ها، ګورئ، یورینري سیستم مطلب اطراحي سیستم. حجرات چې کومي حجرات هغوی خوراک وکړي، دغسې غذا که نه دا وکړي، فاضله توکي تولید کړي، دغسې اکسیجن واخلي او کاربن ډای اکساید ترې جوړ کړي، مقصد هغه وسوځوي. نو هغه کاربن ډای اکساید موږ ریسپایریټري سیستم کې ویلی وو چې هغه د وین په واسطه باندې راټول شي، د بدن د اعضاو نه راشي زړه ته، او زړه چې کوم دی سږو ته ورکړي، او سږي چې کومي هغه بار کړي. ها، اوس دا حجرات چې کله دا خوراک وکړي، غذا وخوري، دوی فاضله توکي تولید کړي، صحیح ده. مختلف راتلی شي په دې کې، لکه کاربن ډای اکساید راتلی شي، امونیا راتلی شي، یوریا راتلی شي. دا به زه دلته ولیکمه. په دې کې راتلی شي د فاضله توکي کاربن ډای اکساید، دغسې امونیا چې کوم ده، دغسې یوریا ده، صحیح ده. دا پکې راتللی شي. اضافي مالګې دي، هغه بل پکې معنی شو یوریک اسید، صحیح ده. یوریک اسید مختلف دغه تولید کې، اوبه هم پکې تولید شي که نه. ها، نو دا چې څنګه شي، دا تولید کړي دا حجرات اضافه مواد. د بدن د حجراتو فاضله موادو دفع کول، دا چې کوم دی دا د مختلفو لارو نه ترسره کېږي. ما ورته ویلي لکه دا سږي څه دي، هغوی اکسیجن بار ته وباسي، صحیح ده. دغسې بدن چې کوم دی دا پوستکي د لارې خواله ځي که نه، په دې کې مختلف یا یوریک اسید، امونیا دغسې لکه بار تللی شي، یا نه چې کوم ورته ویلی شي ځیګر په واسطه هغې باندې هم کېدی شي، پښتورګو په واسطه باندې هم کېدی شي. دغه اوس موږ بحث کوو. پښتورګو په واسطه باندې چې کوم دی دغه وینه فلټر شي، او اضافي مواد چې کوم دي هغه بار شي. دغسې غټې کولمې چې کوم دي، دوی هم موږ په ډایجسټیو سیستم کې پرې بحث کړی و چې دا څنګه لکه فاضله مواد دفع کوي. ها، نو دا چې کوم دی د مختلفو لارو نه دغه فاضله توکي دفع کېدی شي، بار وتی شي. خو اوس موږ وایو پښتورګي یو دا شی. نو ګورئ، پښتورګي چې کوم دی عموما دوی وینه فلټر کوي، هغه تصفیه کوي، او دوی د اوبو تعادل ساتي، پی ایچ ساتي، صحیح ده. پاور اف هایدروجن موږ ویلي نه دا اوبه پرېږدي چې هغوی پی ایچ کته راشي، مطلب اسیډي شي، تیزابي، او نه دا اوبه داسې پرېږدي چې هغه بره لاړ شي، مطلب قلوي خاصیت واخلي. نو د دوی دغه چې کوم دی تعادل، بیلنس، دا دوی ساتي، او دغسې د وینې فشار چې کوم دی دا هم ساتي پښتورګي سره. ښه، اوس ګورئ، د یو بالغ انسان چې کوم دي هغوی تقریبا د 5 نه 6 لیټره پورې، 5 نه تر 6 لیټره پورې، د 5 نه 6 لیټره پورې وینه لري بالغ انسان. موږ بحث کړی په سرکولیټري سیستم کې 5 بعضې چې کومي هغه 6 پورې که نه. بعض انسانان کمزوري میل هغه لکه 5 پورې لري. جنس کې فرق کوي، صحیح ده. ښځه او نر کې دغسې په قوي او دغه کې هم فرق راتلی شي. ښه، د ورځې چې کوم دی، د ورځې 350 ځلې دوی دوران کوي. پښتورګي کې دوی څو ځلې دوران کوي دغه وینه، دا څومره ځلې؟ 350 ځلې دغه وینه په پښتورګو کې دوران کوي. او ګورئ، تقریبا 2000 لیټره وینه پښتورګي د ورځې فلټر کوي. دا لکه د دې د کار دغه زه تاسو ته وایم، دوی څومره کوي؟ 2000 لیټره وینه هغه څنګه کوي؟ فلټر کوي. صحیح ده. پښتورګي څنګه کوي؟ 2000 لیټره وینه هغه فلټر کوي. ها، اوس موږ راځو او د دې یورینري سیستم دغه پارټس وایو، برخې وایو، په دې کې کمې برخې شاملې دي. ګورئ، پارټس، صحیح ده. ها، په دې کې چې کوم دی اول خو موږ په دې کې وایو کډنیز دا پیر دي، جوړه دي، مطلب 2 دانې دي، صحیح ده. کډنیز. دغسې بل چې کوم دی یوریټرز دي. څه شی دي؟ یوریټرز ویلی شي حالبینو ته، صحیح ده. د دې پښتورګو نه چې پیپونه راغلي مثانې ته، دې ته یوریټرز ویلی شي، او دا هم په خپله 2 دانې دي، جوړه دي، صحیح ده. بل چې کوم دی هغه دی یورینري بلیډر. یورینري بلیډر مطلب مثانه، صحیح ده. په دې کې چې د یورین ذخیره کېږي، سټور کېږي. او بل په آخر کې څه شی دی؟ یوریترا ده، صحیح ده. نو دا بیا د دې لارې نه څنګه کېدی شي؟ بار تلی شي. پښتورګي شو، حالبین شو، مثانه شوله، او یوریترا شوله. ښه، اوس موږ راځو او په دې یو باندې بحث کوو چې دا څه دي، څنګه جوړ شوي دي، او څه شی کولی شي موږ لپاره. ښه، اول به چې کوم دی موږ د دې نه ایکسپلین کوو کډنیز. څه شی؟ کډنیز. موږ ورته مخکې څه شی ویلي؟ پښتورګي. ګورئ، دا کډنیز چې کوم دي، دا پښتورګي، دا داسې پیرز دي. ما ورته مخکې ویلي 2 دانې دي، جوړه دي. دا څومره دي؟ 2 دانې دي. او دوی څه شی کوي؟ دوی وظیفه ده مین فنکشن د دوی دا دی چې دوی بلډ فلټریشن کوي. څه شی کوي؟ بلډ فلټریشن مطلب د وینې تصفیه کوي.
وینه صفا کوي فلټر کوي بلډ فلټریشن. ها اوس په دې کې چې کوم دی دا پښتورګي کوم ځای کې لوکیشن لري موقعیت چیرته دی دا پښتورګي څه دي دوی د ملا د تیر په دې دواړو خواو کې صحیح ده د ملا د تیر په دې دواړو خواو کې او دا لکه دلته موقعیت لري او دوی د ډیافراګم نه لاندې دي. ډیافراګم موږ څه ته ویلو ډیافراګم موږ ویلو دا هغه پرده ده چې دا توراڅیک کیویټي مطلب د سینې خالیګه او دغه د ګیډې خالیګه دا دواړه څنګه کوي سره جدا کوي دوی څه دي د ملا د تیر په دواړو خواو کې د ډیافراګم نه لاندې دي صحیح ده او دوی د شحمي انساج په واسطه باندې پوښل شوي او دا شحمي انساج چې پوښلي دي دوی د سیو پرده شان جوړه کړې ده صحیح ده چې دوی پرده جوړه کړې ده نو دی عموما دوی د دوی پروټیکشن کوي محافظت کوي او دا چې دی عموما نسواري رنگ لري براون کلر لري او لوبیا په شانتي شکل لري صحیح ده د چا په شانتي بین شیپ صحیح ده بین شیپ لري لوبیا شکل لري او دغه سیمنګ بل څه ویلي براون کلر د دوی چې کوم دی هغه براون دی او د ملا د تیر شاوخوا دواړو خواو ته چې کوم دی د ډیافراګم نه لاندې موقعیت لري دوی ته چې کوم دی د پښتورګو ته دې ته باندې نوځي وینې رګونه بلډ ویزلز چې کوم دي دغه سیمنګ مخکې ویل حالبین صحیح ده دغه یوریټر سیمنګ ورته ویلي دا په دې ننوتو برخو کې ورننوځي ګورئ دا به زه دلته رسم کوم فرض کړئ دا دی یو پښتورګی فرض کړئ دا پښتورګی شو صحیح ده څه شو پښتورګی شو دا شو یو پښتورګی لوبیا ته ورته شګل شو اوس په دغه ځای کې چې دا ننوتې ساحه ده په دې ساحه کې به دې راغلي د بلډ ویزلز څه شي بلډ ویزلز براغلي د وینې رګونه او بیا به د دې نه راوتلي یوریټرز حالبین صحیح ده دا به کته راغلي صحیح ده نو په دې کې چې کوم دی شامل شیان څه شي دي نمبر 1 لکه ورننوتلي چې کوم دي هغه دي بلډ ویزلز د وینې رګونه او بل څه شو یوریټرز یعنی حالبین دا څنګه شوي دي بار راوځي اوس راځو په دې یوریټرز باندې بحث کوو دا یوریټرز چې کوم دي دا د دې یورین یا تشه بول چې کوم ورته ویل شي د دوی کانالونه دي څه شي دي کانالونه دي یوریټرز صحیح ده دا یوریټر څه شي دي موږ ویلي دا د یورین لپاره څه شي دي کینلز دي کانالونه دي پایپونه دي صحیح ده په دې کې چې کوم دی د یورین انتقالېدی شي بل چې کوم دی دا تقریبا 10 سانتي متره صحیح ده سو 10 سانتي متره دوی 10 سانتي متره څه شي لري د اوږدوالی لري او تاسو بولې چې کمی یعنی یورین هغه په دې کې د یوریټر صحیح ده په دې کې د دې پښتورګونه دواړو نه دا غي ناراضي چته مسانید صحیح ده دا چته راځي مسانید راځي صحیح ده دا مسانید راغله ها اوس موږ وایو د یورینری بلیډر څه شي د دریم نمبر چې کوم مسانه ورته موږ ویل مخکې یورینری بلیډر صحیح ده یورینری بلیډر دا یورینری بلیډر څه دی د مثانه دوی د یو الاستیکي خاصیت لري ارتجاعي خاصیت د کشکیدون کې شانتي خاصیت لري او دا په دې لګنې خاصره کې مقصد موږ درې کې بیٹیانې ویلې وي یو چې کوم توراسیک کې بیٹی وا مطلب د سینې خالیګه د ګېډې خالیګه او بل پیلویک کې بیٹی کنه مطلب لګنې خاصري د خالیګه چې کومه اوس دا چې کوم دی د لګنې خاصري د بزوري کومه دا چرته موقعیت لري پیلویک کې بیٹی کې لګنې خاصري په دې خالیګه چې کوم دا دغه ځای کې دلته موقعیت لري او دا چې دا په پوبیک بون باندې ده د غاډو کې چې کوم دی د مثانې نه کته دا چې کله ولګي هغه ډیر زیات درد هم کوي کنه نو دا چې کوم دی دا په پوبیک بون باندې د پاسه واقع ده د یورینری بلیډر یا مثانه په پوبیک بون باندې واقع ده په دې باندې پرته ده او د تشو بولو په زیاتېدو سره چې کوم دی د دې مثانې د دې د حجم زیاتی ما تاسو ویلي دا الاستیکي خاصیت لري ارتجاعي خاصیت لري نو چې هغه وړه شانتي تشې بولي راشي یورین راشي هغه څنګه شي حجم زیات شي او چې کله د تشو بولو دغه دفي وخت کې د مثانې خوې عضلې چې کوم دي عضلات باندې به خیره نیکست لیکچر کې بحث وکړو خوې عضلې دي هغه د سکه گاګل شي او یو فشار رامنځته کی چې کله کې گاګل شي انقباض وکي فشار رامنځته کی مثانې عضلاتي حلقې چې کوم دي هغه سپینکټرز ورته ویل شي دا غي د لارې نه چې کوم دي د تشې بولي یا د یورین هغه پاسي وځي څه دي هغه سپینکټرز صحیح ده سپینکټرز ښه نو څنګه شي دا یورین چې کوم دی دا به لاړ شي چاته یوریترا ته صحیح ده دا فرض کړئ د یوریترا اوس راځو نو دا چې کوم دی دا راورسېدي یوریترا ته د یورین چاته راغی یوریترا ته اوس دا یوریترا چې کوم دی د نری شاته ټیوب دی او په دې کې چې کوم دی دا تشې بولي مطلب یورین دا د مثانې څخه بهر کیږي د فکیږي کنه او اضافه دي کنه نو دوی به څنګه شي بار وشي ګوري بکټریا د یوریترا او د مثانې د میکروبي کېدو او د سوځېدو او دغه سي خارښت هغه کازم کې دي شي وجه کې دي شي بکټریاګانې
یوریترا چې موږ کوم ویل کنه د دې د لارې دغه چې دی یورین دا خارجيږي د یوریترا او دغه سیم مثانې دوی د میکروبي کېدو یو کار چې کوم دی هغه بکټیریا ده دا څه شي کېدای شي میکروبي کولای شي دغه سي بیا سوځین دا د یوریترا او دغه مثانه چې کوم ده دا بیا سوځین او خارښت هم کوي بعض ټیم کله کله ګوري زیات تخریش د عمل چې دی هغه لکه د بکټریاوي زیات فعالیت کوي هغه تخریش کوي هغه دیوالونه چې کومي د دې هغه تخریش کوي او په دې تشو بولو کې شاید وینه راشي صحیح څنګه راتلی شي وینه په دې کې راشي ها اوس راځو موږ وایو دا خو لکه د دوی یو عام کانسپټ ما تاسو ته درکړ اول د وینه فلټر شي په دغه کې څه ورته وایي پښتورګي کې بیا دلته راشي حالبینو ته صحیح ده بیا دلته راشي ستوري یو وخت لپاره بیا چې هغه د یوریترا د لارې بهر شي دا چې کوم دی یو شارټ غونې میکانیزم دی اوس راځو او موږ د کډنی چې موږ ویلي دا فرست د دې په دې سټرکچر باندې بحث کوو دا څنګه جوړښت لري ګوري دا کډنی چې کوم دی کډنی اوله برخه د دې چې کوم دا هغه د بهرنۍ برخه ما تاسو ته ویلي د شحمي صحیح ده شحمي دغه نه شحمي انساج تیراتاو شوی دی او دای پروټیکټ کړی دی د څنګه کړی دی پروټیکټ کړی دی او هغه لکه ساتي ها اوس راځو موږ وایو چې دا د دې پښتورګي بهرنۍ برخه چې کوم دا دغه بار برخه صحیح ده دغه برخه چې کوم دا بار برخه دقه طويله شي کارټکس اول دا ځکه چې د پښتورګي دغه بهرنۍ برخه ته څه ویل شي کارټکس صحیح او بیا تاسو د دننه برخه ته وګورئ دا ساحه دې ته ویل شي میډیولا څه شي میډیولا صحیح دا څه شي میډیولا ده بل چې کوم دا دننۍ برخه اوس په دې میډیولا کې څه دی په دې دننه برخه کې په دې کې د هرم شکله جوړښتونه دي هرم خو پیژنئ کنه هرم دې ته ویل شي ښه د درې غوالسي رنګل خو دا ډایرکټ امغه غوندې نه صحیح ده د څه شانتي صحیح ده دا څه شي دي په میډیولا کې په دې دننۍ برخه کې څه شي دي دغه هرم شکله جوړښتونه دي دغه هرم شکله جوړښتونه چې کوم دي دا څه شي کوي تاسو ته پته شته دې ته اول نوم اخلي یو خاص نوم دی او دې هرم شکله جوړښت ویل شي پیرامید څه شي پیرامید صحیح ده مونږ ویلي پښتورګي بهرنۍ برخه کارټکس دننۍ برخه شوله میډولا او میډولا کې هرم شکله جوړښتونه شو او دې هرم شکله جوړښتونه ته مونږ ویلي پیرامید څه شي مونږ ویلي پیرامید ها دریمه برخه چې کوم دا هغه پیلوس ده دا تشه برخه چې کوم ده دې ته پیلوس ویل شي صحیح ده څه شي پیلوس صحیح ده یا پښتو کې ورته ویل شي لګنچا داخلي برخه ده د تشو باولو د راټولولو تش ځای دی ګوري دا داخلي برخه چې کوم دي دا تشي دا پیلوس دي او دې کې چې کوم دي ګوري دغه سیخه د سي د دې سره ټچ شانتي کنه او د سي یو د دې نفرونونو چې کومي هغه نه دا راټولي یورین راټولي صحیح ده نو دلته چې کومي د سي تش شانتي برخي دا هر یو څنګه د سي کنیکټ شانتي ورسره صحیح ده د دې نورو پیرامډونو سره څنګه کنیکټ د سي خاليګا شانتي را جوړ کړي اکثر اوس وګورئ ها نو دوی چې د تاسو برخه ته څه شوی دی د ادرار یا د دې تاسو بولو د راټولولو لپاره چې کوم دی ځایونه دي هغه ته موږ ویلي پیلوس یا لګنچا خو اوس راځو او دا چې کوم دی عموما د حالبینو سره نښتي ښه تاسو دي دا یوریټر چې کوم ورته موږ ویلي دا خو یو پښتورګي دی بلم ها د دې سره چې کوم دی دا پیلوس نښتي څه شي دا پیلوس د دې سره څنګه شوی کنیکټي نښتي او دا ادرار چې کومي هغه راټول کی او چاته ورکی یوریټر ته او نور بار راوړي اوس موږ راځو یو دغه تاسو به نوم اوریدلې نفرون څه شي نفرون دا یو جوړښت دی ګوري دا نفرون څه دی نفرون دا د دې پښتورګو یا د دې یورینري سیستم فنکشنل صحیح ده فنکشنل او سټرکچرل یونټ دی مطلب سټرکچرل او بل څه شو فنکشنل سټرکچرل او فنکشنل څه دی یونټ دی مطلب دا چې د پښتورګو جوړښتي د پښتورګي بچ کمی هغه به د دې نفرونونو نه جوړ شي او بل دا چې دا به فنکشنل یو وظیفوي واحد هم دی د پښتورګو لپاره به وظیفه هم دوی کوي نو نفرون څه شو سټرکچرل او فنکشنل یونټ شو د چا شو د پښتورګو صحیح ها اوس تقریبا دا نفرونونه چې کوم دي د دوی د تعداد چې کوم دی هغه میلیونز پورې دی یو پښتورګي کې د دغه چې کوم دی د نفرونونو میلیونز پورې دی تعداد میلیونز تعداد څومره دی اندازه شمیرې هغه میلیونز پورې دی ګوري د دې اوس دا جوړښت څنګه دی جوړښت زه تاسو ته وایم دا څه دی
تاسو په دې سکرین باندې وګورئ په دې باندې ښکاري ګورئ د نفرون په سر کې چې کومې تړلي او داسې محافظتي شان دي صحیح ده کپیلریان کپیلري باندې موږ بحث کړو مطلب ویښته ډوله رګونه نو په اول سر کې څه کپیلري د سکتوړه شانتي او په دې کې لومړی شبکې هغه کې بومن کپسول څه شي بومن کپسول دا چې کومې یو د پرده شانتي راکاوي هغه ته ویل شي بومن کپسول صحیح ده دا چې کوم دی بومن کپسول لري او د دې نه بعد یو نری ټیوب راځي د ستاو راتاو ټیوب نری شانتي صحیح ده تاو راتاو ټیوب د نری کنه دا راشي بیا په دې منځنۍ برخه کې چې کومې دا مستقیمي سیده شانتي صحیح ده فرض کړئ دا زه رسموم یو نیورون اول څه شو په دې کې راغله کپیلري صحیح ده او د دې نه چې کوم دغه جوړو کپیلري څه شو ویښته ډوله رګونه وکړو دا کپیلري شو د دې نه یو پرده تاو دا هغه رګ شو فرض کړئ دا چې وینه راوړي پښتورګي ته نفرون ته داخله شو وینه دا څه شو دا شو اول خوشاله کپیلري بیا چې کوم دی کپسول تاو شو او هغه کپسول ته موږ ویلي بومن کپسول د دې نه بعد چې کوم دی دا رګونه چې کومې خپلو کې بیا سره تاو راتاوي دغه پیپ چې کوم دی ډاکټ دا څنګه دا سره تاو راتاو بي نری شانتي او دا چې کومې بیا په دې منځنۍ برخه کې څنګه شي مستقیم شي سیده شي نیغ شي صحیح ده بیا چې کومې هغه بیا د یو شیپ ونیسي صحیح ده دا چې کوم شو مستقیم شو بیا د یو شیپ ونیسي یو تاسو دې سټرکچر له وګورئ په دې پکچر کې سکرین باندې ښکاري ها نو دا څنګه دا د یو شانتي شیپ ونیسي یو داسې او بیا د کپیلریز د شریه وروکو ویښته ډوله رګونه د هغې یو بله شبکه د دې ټیوب شاوخوا ته څنګه شي تاو راتاو شوې ده دلته چې دغه ځای کې دغلته یو بله دغه چې هغه تاو راتاو شوي د کپیلري او د دې ټیوب شاوخوا ته د کپیلري تاو شوي چې لومړی شبکې ویښته ډوله رګونو سره نښتي د دې اول شبکې د ویښته ډوله رګونو سره نښتي په هر حال د زه رسم کې د سټایټ هم یم نه په دې کې د سټایټ نه یم نو تاسو د شکل ته وګورئ هره برخه سره واضحه پښتو کې لیکلي دي مختلف شکلونه راتلی شي د نیورون کنه یو دانه چې کوم دی مشخص دی او دا چې کوم دی لکه په دې دغه کې چې دی په دې موبایلونو کې ودې کې چې کوم دی دا ماډل ورته جوړیږي هغه خو لکه رسمي کنو کمپیوټر باندې ډیزاین کی خو هغه چې کوم دی مایکروسکوپ باندې تاسو لکه ریل وګورئ هغه ډېر ګران کار هم دی ها ګران دی نه اسانه دی صحیح او دا خو لکه افغانستان د دومره سہولیات نشته فیسیلیټي ها نو دا څه شی شو په دې کې چې کومي د ویښته ډولو رګونو سره دا بل چې کومي دا نښتي دا بل شبکه صحیح بیا نفرونونه چې کومي هغه په کلیکټینګ ډاک سره ونښلي کلیکټینګ ډاک دوی چې کوم دی دا ادرار څنګه کوي را کلیکټ کوي څنګه کوي کلیکټ کوي راټولوي راجمع کوي هغه سره چې ونښلي بیا نفرونونه وینه چاڼي هغه فلټر کوي صحیح نفرونونه څنګه کوي وینه فلټر کوي او دا چې کوم دی دا ورځ کې د 2 نه 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي دوی څه شي کوي ورځ کې د 2 نه تر 3 لیټره پورې یورین یا د ادرار څه ته موږ ویل تشې بولي دا څنګه کوي تولیدول شي اوس د تشو بولو د جوړېدو دا پروسس څنګه ورې نه پاکه وینه کنه موږ ویلو چې شریان به څه شي پاکه وینه وړي بدن لکه اوس چې کوم دی دغه حجراتو هغه د خوراک وکړو صحیح د غذای واخیستله او څه شي تولید کوي ویسټ تولید غذایات جوړ کړ نو دا څنګه د ناپاکه وینه شریان راوړي چاته پښتورګي ته ما تاسو ته ویل چې د وینې رګونه راغلي دي ها ناپاکه وینه څه شي وکړي شریانې پښتورګو ته راوړي بیا څه شي وکړي کله پرشته ها بیا چې په نفرون کې دا ورتو شي د ناپاکه وینه چاله ورکړي نفرون ته ورکړي هغه کې بهيږي اول چې لومړنۍ شبکې کپیلري د لارې پلازما برخه کې د تشو بولو نل ته ننوځي د کپیلري شوله کنه هغه کې د تشو بولو د نل کوم دی هغه ته ننوځي او بیا په دې وخت کې چې ټول ګټور غذایی توکي کېږي صحیح دلته فلټریشن کېږي کنه لکه چان کېږي تصفیه کېږي فلټر کېږي ها ګټور غذایی توکي چې کوي کنه لکه کاربوهایډریټ پکې راتلی شي قندونه چې ورته وایو کنه هغه آیونز پکې راتلی شي آیونونه امینو اسیدونه او نور د وینې د دوهمي شبکه چې کوم ده صحیح ده ما خو دلته رسمه کړې ده هغه دغه بره ده ها نو دا چې د دویمې شبکې کپیلري په واسطه باندې بیرته جذب شي او په وینه کې نور پاتې اضافي اوبه او زیانمن مواد چې کوي صحیح ده لکه په هغې کې راتلی شي امونیا راتلی شي دغسې یوریا راتلی شي یوریک اسید راتلی شي اضافي مالګې چې کوي د بدن دا نور اضافي کیمیاوي مرکبات صحیح ده دا چې د نفرونونو د ټیوبونو څخه د پیلوس یا لګنچه دا چې ورته مونږ ویل دې ته راشي دې کې راټولیږي هلته چې کله راټول شي مونږ ویلو چې دا پیلوس د چا سره د یوریټر سره نښتی کنه ها نو هغه وینه چې له فاضله توکو څخه صفا شوي هغه د وریدونو له لارې هغه پښتورګو څخه بیرته خارج شي وینه راغله فلټر شو نفرون کې بیرته همدې لاړه اوس پاتې شو لکه دا لغه پاتې شو ویسټ پاتې شو ځایات پاتې شو نو هغه چې کوم دی پیلوس ته راشي او پیلوس کوم دی د یوریټر سره څنګه دی انټاچ کې دی رابطه کې دی او دا څنګه کې پښتورګو نه خارج کی یوریټر ته ورکی او بیا چې کوم دی کته راوړي ها بحث پاتې دی موږ به خبره کوو خو زه زما چې دغه بورډ کلین کوم تاسو ته دی نه یو څه ها اوس موږ راځو وایو چې دا وینه چې کوم دا فلټر شو دا پاکه وینه لاړه له بدن ته
صحیح ده او د ناپاکه چې کوم ویسټ ضایعاتو هغه راغله د یوریټر د لارې مثانې ته او دغه چې کوم دي دا جمع دي اوس به دا تشې بول چې کوم ورته ویل شي یا یورین دا به څنګه دفع کیږي د دوی د په داسې ده په پیلوس کې راټول شوی چې کومي هغه یورین هغه د حالبین لارې مثانې ته راشي موږ ویل فلټر چې کوم دی وشو په نفرونونو کې دا خو پیرامید دي نفرون په سترګو نه ښکاري ښه نو نفرونونو کې چې کوم دی فلټر یې وشولې بیا پیلوس ته راغی لکه چې ورته ما ویل مخکې نو پیلوس ته راغله او پیلوس د یوریټر سره په ټچ کې یوریټر سره چې کله دا په ټچ کې هغه مثانې ته راغی صحیح ده اوس کله چې مثانه کې د 200 نه تر 300 ملي لیټر پورې تشې بولې ټولې شي ګورئ دلته ګورئ په مثانه کې د 200 نه تر 300 ملي لیټر پورې دا یورین دا جمع شي نو دا غي حجم زیات شي څنګه ما تاسو ویل چې دا څه لري الاستیکي خاصیت لري مطلب ارتجاعي خاصیت لري دومره یورین پکې جمع شو او د دې د حجم زیات شو اوس د مثانې داخلي سپنکټر مسل چې کوم دي موږ مخکې بحث وکړو په دې باندې خبره کړو چې دلته څه دي سپنکټر مسلز دي سپنکټر عضلې دي یو خاص قسم عضلې دي عضلې سیستم کې به خیر موږ ډیسکس کوو ها اوس دلته سپنکټر مسل چې کوم دي هغه غیر ارادي توګه خلاص شي او تشې بول د پکولو ته اړتیا د احساس شي موږ د چکلا دا راځي دا یورین تشې لکه ایک لزو کنه کلاس نو دی استاد له आवाज کوي سرجی ایک لازم کن ها نو کله چې موږ ایک لزو موږ اړتیا احساسو هغه څه وجه دا یورین راشي سپنکټر مسل چې کوم دی هغه غیر ارادي دي موږ بیا مسل زو یو چې ولنټری دي ان ولنټری کنه لکه زموږ په واک کې شته دي نشته دي نو ګوري دا چې کوم دي غیر ارادي هغه استلان کترش بهرني سپنکټرز هغه چې کوم دي بیا هغه ارادي دي ولنټری دي ګوري بهرني سپنکټرز دا خو لکه موږ داخلي ویل چې دا زموږ استاد په اختیار کې نه دي اوس دا بهرني سپنکټر ازلي چې کوم دي دا ارادي دي او دا د انسان په غوښتنه خلاصي ځانم ټینګ کړی صحیح ځانم څنګه کړی ټینګ کړی هغه وجه چې هغه زموږ استاد په اختیار کې ده ها بیا چې مثانه تشيږي او مثانه چې کوم دی تر 800 ملي لیټر پورې کیپاسټي لري مثانه څومره دغه لري 800 ملي لیټر پورې د دوی څه شي کیپاسټي دا مطلب د دوی ظرفیت چې کوم دی او 800 ملي لیټر پورې مثانه څنګه کولای شي مایعات ځان کې ځای ولې شي صحیح اضافي دغه شي اوس کدی کې چې کوم دی 800 ملي لیټر پورې ځای شو نو دا چې کوم دی د دې د حجم چې هغه د زیات شي ځکه د مثانه چې کوم دا هغه ارتجاعي خاصیت لري او د دوی د دیوال چې کومي چې وړي کنه د یورین پکې او چې ډیر یورین ورته راشي دا د سپراخ شي د دوی د دیوال نه غشي او په یورین کې څه شي موږ ویل امونیا شو یوریا شو یوریک اسید شو اضافي مالګه شو په دې کې دا چې کوم دی د دیوال تیار نه لري کړي ورخه پات شي زموږ تاسو مثانه سوځي شانتي صحیح ده ها نو اوس موږ راځو بحث کوو په د دې پښتورګو پښتون ژبه بعض ستونزې لري صحیح چې هغه څنګه یې کنه او دا څنګه رامنځته کیږي اول خو چې کوم دی د پښتورګو دا کاڼي خلک عموما ډېر کته پورته کوي دا څنګه کیږي ورې نفرونونه څه نفرونونه موږ مخکې بحث وکړو کنه چې سټرکچرل او فنکشنل یونټ دی څه د دې پښتورګي دا چې کوم دی زموږ تاسو په سترګه نه ښکاري ها نو دوی څه نارمل فعالیت تر سره نه کوي صحیح ده فلټر په سم ډول ونه کوي نو په تاسو بولو کې اضافي توکي تولید شي دا نفرونز او وی نارمل لکه کارونه کی هر ورځ چې څنګه کار کوي هغه څه ونه کی په دې یورین کې چې کوم دی اضافه دغه تولید شي توکي او هغه کې دی شي هغه کیلشیم صحیح ده هغه څه شي کیلشیم یا کې دی شي مګنیشیم څه شي مګنیشیم یا دغه شي یوریک اسید صحیح ده دغه شي نه نو دوی چې د پښتورګو په دې پیلوس کې دغه ساحه چې کوم نه ورې دا چې کوم دی دا بیل دي صحیح ده دا پیرامډز دي دا دی خو چې کوم دی دا شي نه اوس په دې پیلوس کې چې دغه شي نه چې کوم دی پښتورګي نارمل لکه نفرون نارمل فعالیت نه کوي او دغه اضافي توکي چې کوم دي د دلته پاتې شو کیلشیم مګنیشیم یوریک اسید دا دلته پاتې شو راغله په دې پیلوس کې څه شی وکړو رسوب وکړو رسوب مطلب کې ناستل دوی دلته پاتې شو وایډه ولا چې کله دوی دلته پاتې شي وایډه په دې پیلوس کې دوی رسوب کې یو ټیم د سراشي چې هغه کانی شي هغه نه څه شي جوړ شي د کا تیګه جوړ شي بیا چې کومي په دې باندې د پښتور لکه د نفرون چې کومي هغه نارمل فعالیت نه کوي کنه څنګه نارمل فعالیت نه کوي چې دوی کله نارمل فعالیت بیا ونی کی نو دا قصې دغه شي چې کومي کیلشیم مګنیشیم یوریک اسید دا نورم تولید شي تولید نشي لکه فلټر سمونه کړی شي او هغه نورم راشي دلته څنګه شي جمع شي رسوب کی او د دینه جوړ شي د دا چې کوم دی بیا د کانی یا د تیګي د غټوالي لامل کی دا اوس ولې رامنځته کیږي ګورئ او بچ کوم دي هوا شرایط دغه څه دا ډول دا چې کوم دی د وبو ډول کنه دا د کانی مین کاز دی مین وجه چې کوم دا غدا ځینی وخت کوم دی واړه کانی هغه د پیلوس څخه د دې پیلوس څخه ته مثانې ته چې راستارټ شي کنه مطلب دوی خپل مومنت وکي حرکت وکي را روان شي دی خواته کته را روان شي نو دوی چې د دې تیګي د څوک څنګه چې تیرا شانتي فرض کړئ دا د پیلوس صحیح ده هغه پیلوس او اوس راغی چاته دا د حالب صحیح ده اوس دا تیګه د فرض کړئ دا د تیګه ا دې د څوک له تیرا شانتي ده
دا څوکه چې کله تیری نو دا لکه بار شانتې راوتي نو دوی څه شي بار راوتي هغه چې کله بار راوتي د دې د یوریټر چې کوم دی حالت دا د نازکه شانتې دی صحیح ده دا ډیر نازک دی نو دا څه شي دا تخریش هغه بیا چې کومي هغه بیا خوږیږي د یوریټر موږ له خوږیږي درد کوي هغه سی باز ټیم کې چې کومي وینه د دې ناراضي دا بیا کوم دی شدید درد رامنځته شي ویني بهیدنه رامنځته شي او واړه کاڼي چې کوم دی هغه په اسانۍ سره بار راوتی شي او که غټ شو یا بدل ته پاتې پس ته علاج خیمه دلته به پاتې او که مثال فرض کړه وته او د سیټو کې تیرا شانتي وا درد بم در باندې راځي او دغه کې دې شي وینه ورته وشي بل یو چې کوم دی هغه د نیفرایټس څه شي نیفرایټس کولی تاسو د نوم ته وګورئ نیفرایټس ګورئ نف څه مطلب نفرون او آی ټي آی اس ویل شي انفلیمیشن ته التهاب کنه نو دا چې ګمی دا نفرون دا التهاب واخلي ګوري ځینې ناروغۍ لکه د ستوني درد میکروبونو څخه پیدا شوي زهر چې کوم دی هغه ټاکسین ورته ویل شي صحیح انډوټاکسین او اکزوټاکسین به تاسو وایي ها میکروبونو چې کوم هغه زهر تولید کړي ټاکسین دغه سي د ناروغیو د لاملونو زیات او چټک فعالیت صحیح لکه په وینه کې بکټیریا هغه پښتورګي ته ډیر زیان رسوي صحیح وینه کې صحیح بکټیریا هغه پښتورګو ته ډیر ډیمیج رسوي او بیا نفریټس رامنځته کوي ګورئ وینې ته څه شی راشي بکټریا راشي یا دا نور شی نه چې مارته ویلي یا ټاکسین راشي دا وي د بکټریا او زهر راشي نو هغه چې پښتورګي ته راشي او پښتورګي نه ډایرکټ چرته د نفرون لدی کنه نو نفرون څه نفرون څنګه کی آیټس مطلب په انفلیمیشن یا التهاب باندې څنګه کی اخته کی صحیح ده نفرایټس رامنځته شي کچیر ګوره پښتورګي په خشان فعالیتونه کی مطلب ټیټ فعالیتونه کی نارمل نه فاصله توکي په وینه کې پاتې شي څنګه شي فاصله توکي هغه په وینه کې پاتې شي او دا توکي څه په نور مهم غوړو باندې څنګه کوي اغیزه زه تعالی وینه راولېږم پښتورګي له صحیح ده وینه زه دلته راولېږم ته مال لا فلټر کا او ته هغه فلټر نه کی هغه بیرته مال نه پاک راولېږي نو خامخا خو په یو ځای باندې دا امپیکټ لري کنه تاثیر به لري کنه نو دا شي په نور غوړو باندې شوی تاثیر اچي اغیزه اچي لکه زړه دې که په وخت د درملنه ونشي ګوري دا شاید دا کس مړ شي ها بل چې کوم دی ګوري د چاپیریال دا کړهون کی توکي چې کوم دی چاپیریال چې کړي کنه تاسو معلوم دي کنه د دوی نه پښتورګو ته چې کوم دی هغه عموما ځانه پیزونه صحیح لکه دا وسپنه چې راتلی شي سیماب راتلی شي صحیح وسپنه چې کوم دغه سي اچ جی مرکوري چې موږ ورته وایو سیماب دغه شي نه شو صحیح نکل پکې شته دی نکل دا نفرون ته ډیر زیات ځانمن دي څنګه دي موږ مخکې ویل درانده پیزونه دي څنګه دي درانده دي ها اوس دا نفرایټس چاپیریالي ککړون کې مواد کوم دي مرتبولي کول څنګه کوي نفرون ځانمنوي اوس موږ وایو د دوی د درملنې د لارې چارې دا به څنګه درمل د کدوې د ټریټمنټ څنګه کیږي علاج به څنګه کیږي ګورئ یو خو د سي او خو د سکارو بس چې چاله به د پښتورګي مساله وا او بس دا ګډه به ولغوڅ کړل پښتورګي به مو لغوڅ کړ دیګه په کې وراو به دي سره صحیح ده او خو دا اوس کوم دی بل یو شی اوس څه شی دی بل یو شی دی دنیا خو مخکې تللی کنه هغه ته ویل شي الټرا ساوند صحیح ده الټرا ساوند دا الټرا ساوند څه دی د دوی د موج څه د څپه ویو چې ورته ویل شي کنه د دوی د څپه څه هغه یې سبب دي پښتورګي کې دنه هغه دا کانه چې د تیګه هغه ماته کی هغه په وړو وړو ضرور باندې لکه وزرونه په وړو وړو برخو وشي اشکل برخه باندې وشي شي موږ مخکې ویل چې دا وړه تیګه چې کومه هغه کې کولې کې دي شي چې هغه د پښتورګي نام د سید ادرار سره بار ته راوځي نو دوی څه شو کی تیګه ماته کی او د ادرار سره څنګه شي د خارج شي وسم غټ غاڼي هغه وسم دغه کې چې کوم نه بازینو کې هغه د جراحي په واسطه باندې خلک وباسي الټرا ساوند قیمت لري څه بل څه وایي ها بل چې کوم دی ډیالیزس دی څه شي دی ډیالیزس ګورئ ډیالیزس څه دی دا کله چې تاسو پښتورګي فلټر نشي کوي نفرونونه کنه دنه هغه فلټرونه کې وینه ورته راولېګا ځان نه پلار جوړ کړي نه کوم کار نه کوم صحیح څه شي نه کوم سپلار به پماو کی څنګه شي نه وای تاسو ها نو دوی څه شي کوي کار نه کوي ځان نه پلار جوړ کړي چې پلار ځان نه جوړ کړي کار نه کوي او چې ډېر وخت یو ورځ دوه موږ تاسو وینه کوم څه چټاله وا که تصفیه نشو ولا فلټر نشو خو زموږ تاسو د مرګ سبب کیږي کنه وینه باید تصفیه شي نو چې کله زموږ تاسو پښتورګي وینه تصفیه نه کی نو د دې لپاره یو ماشين دی څه شي دی ماشين دی هغه ماشين په واسطه باندې دته مصنوعي هغه وینه ورته فلټر کیږي صفا کیږي او بیرته چې کوم دی ورید ته ور کوي ورید چې کوم دی هغه وینه وړي صحیح ده دوی دا شریان چې کوم دی دا لیکو دا شریان چې په پښتورګي لراغلي دی دا راوالي هغه ماشين سټچ کی او ماشين چې کوم دی بیرته لغره وته هغه راوالي د دې ورید سټچ کی دلته بل کوم رګ راغلي دی دا ورید چې کوم دی بیرته د دې زنوینه وړي کنه د پښتورګي نه هغه د ورته ټچ کی هغه ماشين چې په خپل پښتورګي مطلب هغه د لپاره فلټر کوي پښتورګي خو نه کینو مصنوعي هغه د لپاره فلټر کوي او دغه سي صفا کوي ورته وینه بل چې کوم دی هغه ګریفټ ورته ویل شي څه شي ګریفټ پیوند یو دغه دی کنه عموما ګریفټ موږ څه ویل شو پیوند دا پښتورګي چې پیوند کوي
مثال د یو چې کوم دی پښتورګي کار نه کوي بل ورور ورته ورکړي یو پښتورګي نه دیم ځان یو پارت څنګه کوي کنه لکه د په خپل په یو ماشين باندې کار کوي بل ورور ته یو ورکړي ځکه خیر دی دا ورور به مې لکه پاتې شي نو دا څنګه کوي دا ورته پیوند کوي کنه ګوري د دې د پردي پښتورګي چې کومي هغه ډیر زیان او تاوان او ډیمیج کوم دی هغه رامنځته کولی شي ګوري د جراحۍ نه مخکې چې د اپریشن نه مخکې دا ناروغ چې د بدن د پردیو عواملو مقابل کې د بدن د مقاومت چې کومي هغه د یو وخت لپاره راکټ کی دا ریزिस्टेंस څه شی مو دی ریزिस्टेंस مقاومت هغه څنګه هغه راکټ کی د دې اپریشن نه مخکې چې دا څنګه د ریزिस्टेंस د بدن د مقاومت چې د پردیو عواملو مقابل هغه راکټ کی او بیا دیو لڅي دی ورته څه شی وکي لکه جراحي وکي پیوند ولوي مطلب بل پښتورګي پردي پښتورګي ورته ورکي نو بیا چې کومي تقریبا د ډېر مودې لپاره هغه چې کومي امغه سي او بیا چې یو وخت پس بیرته ورته د ریزिस्टेंस اوچت انا تدریجي ډول باندې قرار دا تدریجي ډول باندې په قرار سي د ریزिस्टेंس څنګه کی اوچتيږي د مقاومت څنګه شي اوچت شي د پردي عواملو مقابل کې دا مقاومت چې کله اوچت شي او دغه یو هفته دوی تیری کړي پښتورګي ستاسو بدن کې نو هغه توافق کړي اډاپټیشن کړي توافق کړي او بیا څنګه وشي دا پیوند څنګه شي کامیاب شي خدای چې کومي دسي ما ورته دسي لیټر دی لکه ویل کنه او دسي ډېر معلومات هم مال دي چې نشته دي د لږ معلومات نه درک صحیح او دا چې کوم دی دا به موږ تاسو د خیره فزیولوژي کې فول ډیټیل سره ایکسپلین تاسو د کتاب مطابق چې کوم هغه خبرې ما تاسو ته دلته وکړلې ذهن هم په خلاص وکړل صحیح ده ها دا چې کوم دا زموږ تاسو د هم کلاس د بایولوژي څلورم چپټر نو سی یو سون ان شاء الله ان نیکست لیکچر په الله تعالی سبحانه